لکه نن سبا بعضې خلک پرتوګونه اوږده کوي او پنسي چې کوم دی په ځمکه راکاږي. دا ګناه کبیره ده او داسې ګناه ده. نبی علیه السلام د دې باره کې فرمایي، د ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وای نبی علیه السلام فرمایي هغه څوک چې دا پنسي په ځمکه باندې یا صادر په ځمکه باندې راکاږي یا پنسي په ځمکه باندې راکاږي یا بل لباس جوړ کړي او هغه په ځمکه راکاږي د وجه د تکبر نه، نو الله پاک په قیامت پر ورځ دی لونه ګوري، نظر رحمت په دی لونه کی. د قیامت په ورځ به صرف یو دری چې هغه باندې به انسان له نجات ملاويږي او غدر به د الله او الله په دغه ورځ چې په ځمکه باندې پنسي راکاږي او یا په ځمکه باندې صادر راکاږي د وجه د کبر نه، دا د کبر یو علامه ده. یو سړی یو حدیث کې دا مرাজি ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ولا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا، د بخاری شریف حدیث دی. د قیامت په ورځ به الله پاک د رحمت په نظر هغه چاله نه ګوري چې د چا پنسي هغه د ځمکې نه د ګیټون لاندې را روان او ګیټون لاندې کړي او په ځمکه راکاږي د فخر د وجنه یا د تکبر د وجنه یا د شهرت د وجنه چې یره زخه استخکار شم او مال خلک وګوري نو زخه استخکار شم. الله پاک په دې کسره د قیامت په ورځ نه ګوري.